السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ژمي سختې شپې دي، یخ ده اوږدې شپې دي. په دې شپو کې خوب زیات کتل کېږي، نو د خوبونو تعبیر په دې ویډیو کې بیانېږي انشاءالله. خوب کې باران تعبیر، په خوب کې د عرفات غونډۍ ته ختلو تعبیر، میږیان په خوب کې څه تعبیر لري، همدارنګه د احتلام خوبونه کوم خوبونه دي، او مړی څه راشي او چاته سره زر ورکړي، سپین زر ورکړي، دا څه تعبیر لري، او خپل واده په خوب کې لیدل او زلزله په خوب کې. د دې خوبونو تعبیر کوم انشاءالله. آخره موږ سره پاتې شي آخره پورې. اول خوب دا وایي د شپې 3 بجې خوب ولیده چې سخت باران وي او زموږ د خټو کور وي، کوټې را باندې څڅېږي. باران څه ده، دا په خوب کې په خیر باندې تعبیر کېږي، څه کله برابر وي او انسان ته ډېر تکلیف نه رسیږي، او ته باران په خوب کې وګورې، دا په رحمت، په رزق، په خیر باندې تعبیر کېږي، ځکه الله تعالی باران ته خیر ویلی. عمومي خیر ده، خو کله کله بیا بعضې کسانو ته لږ تکلیف وي، خو هغه عمومي تعبیر د باران څه ده، هغه په خیر باندې کېږي، په رزق باندې کېږي، په مال باندې تعبیر کېږي، په اساني سره کېږي، په رحمت سره کېږي، د الله تعالی په رحمت باندې. او څه کله ته خوب ګورې بیا باران کېږي، خو ته کوټه کې او کوټه در باندې څاڅي، نو دا دې باندې تعبیر کېږي چې هغه باران خو زیات کېږي، خو کوټه کې هغه څڅېدل چې دغه لږ لږ وي، قطره قطره وي، څاڅکي څاڅکي وي، نو د دې معنا بیا دا ده چې دا رزق تا ته لږ ځنډ سره راځي. ستا رزق را روان ده، راځي، خو تا ته لږ ځنډ سره رسېږي، ته به لږ بې حوصله کېږې نه، صبر به ورته کوې. الله تعالی پوهېږي ځینې کسانو باندې الله تعالی رزق محدودوي، نو څه کله د رزق محدود کړو په دې کې دغه خیر ده، هغه ځان ته مجوزي کوي، او کیدای شي هغه کې غفلت راشي، نو په دې وجه باندې کله کله مالي مشکلات راځي چې انسان خپل کاروبار او خپل تجارت دا مسایل سم کړي، تر څو کم تاوان او کم نقص را رواني هغه نه د بچ سي، نجات پیدا کړي. په دې باندې هم دلالت کوي، ځکه تکلیف لږه کوي چې کله باران څڅېږي په کوټې نه، د چت نه، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته لږ مشکلاتو کې، خو دا مشکلات حل کېدل لري که نه، یو لاره لري، او دا مشکلات انشاءالله حل کېږي او خوشخبري راځي او د مشکلات د کور د ختمیږي صبر او حوصلې سره. نو دغه خوب د تعبیر شو. الله دې وکړي چې ستا اطمینان حاصل شوي، خپل خوب تعبیر دې اورېدلي وي. دویم خوب دا وایي زنانه ده وایي د عرفات غونډۍ ته ولاړم، خپلوان مې هم را سره وي، غونډۍ ته وختلو، ما ویل دا د محمد صلی الله علیه وسلم ځای ده. بیا وایم دا د یو صحابي قبر ده، او زه دغه قبر نه خاوره اخلم او خورم، یو خپلوان مې هم خاورې وخوري، او هغوی ما ته وایي چې په دغه خاوره کې شفا ده. نو خاوره څه ده، په خوب کې د خاورې خوراک دا ښه تعبیر نه لري، ځکه په محاوره کې په اجتماع کې موږ داسې خبره لرو چې خاوره مې په خوله شو، وایي خاک د دانم شد، خاورې مې په خوله شو. او څوک چې یو چا څوک حرص هم کوي، نو وایي ستا څه ده، ته نه مړېږې، د قبره خاوره ستا خوله به ډک کړي. نو دا خاوره خوراک دا په خوب کې ښه تعبیر نه لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څوک وفات کېږي، یا دوستان سفر کوي، د دوستانو نه لرې کېږي، څوک سفر کوي، یا څوک وفات کېږي، یا خفګان راځي، او جدایي باندې تعبیر کېږي، جدایي باندې تعبیر کېږي، نو دا په خوب کې بیا ښه تعبیر نه لري. نو تاسو دا خوب کتلی ده، نو په دې کې دې ته اشاره ده که تکلیف وي، څه ویره وي، که مریض وي، نو هغه بس که د الله فیصله وي، نو هغه ته بس راضي شئ، بله چاره نشته. او که داسې یو شوي وي، څوک وفات شوي، نو بس دا د الله رضا وه. یا کله کله موږ داسې کېږو چې یو مسله پېښېږي، یو غټه مسله، دغه نه مخکې الله تعالی موږ ته خوبونه ښیي، هغه مسله موږ ته اسانه شي بیا. والله تعالی اعلم. دریم خوب دا وایي سره واړه میږیان او یو څو دانې غټ وي او نور ډېر وي، واړه واړه، وایي دا په خوب کې، او زه پرې ناست وم یو ځای کې، او دوی شاوخوا زما نه تاوېدل، او دا بیخي وایي بیخي ډېر وګرځېده ما شاوخوا، او دا تعبیر یې غوښتی ده. نو د دې تعبیر دا ده، دا سره میږیان چې دي واړه، دا په نسل باندې، په اولاد باندې، په ذریه باندې تعبیر کېږي، سمسیان کړوسیان دا دې زیاتېږي، دا زیات دي، دوی په منځ کې ته الله تعالی عمر اوږد درکړی ده. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې کله ته دا میږیان ګورې ستا کور خواته
چې راوړي، نو بیا دلته هم ښه تعبیر لري، دې باندې تعبیر کېږي چې د کور کې رزق او مال زیاتېږي. او څه کله ته یو خوراکي شیانو کې میږیان وګورې، د بورې په قطۍ کې بورې چیني یا د ګوړه کې یا بل شي کې وړو کې دې کې میږیان وګورې، نو دې باندې تعبیر کېږي چې هغه شیان قیمته کېږي، یا کوم شي باندې ستا میږي ولیدل نو هغه شی کېدای شي قیمته کېږي، په هغه کې لږ کمیږي هغه شی په بازار کې، ځکه میږیان مجبورېږي نور شی نشي پیدا کولی څه دغه ځایونو ته ذخیرو ته لاړ شي، چې هلته دا شیان دي ومغه خپل تویېږي نه، یعنې که توی شي خو بیرون میږیان دې ته ضرورت نه پیدا کېږي چې کوټې ته راسي او د سامانونو او د خوراکي موادو کې ننوځي، څه کله بیرون شیان دومره نه تویېږي، سختي وي، نو په هغه باندې تعبیر کېږي چې هلته بیا قیمتي راځي د ماشیانو. او میږیان سمدس په خپل کور کې ډېر ګوري، نو دا ځینې خلکو کې مشهور ده چې دا په سحر او په جادو او په حسد باندې تعبیر کېږي، دا خبره صحیح نه ده، دا خبره صحیح نه ده. په خوب کې میږیان څه کله په کور کې ډېر وکتلی شي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا اولاده زیاتېږي او ستا رزق زیاتېږي، په دې باندې تعبیر کېږي. او کله چې خوب کې ګورې چې میږیان ستا په پښو باندې وي او ته دا لرې کوې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې خپل نسل او نطفه او خپل هغه مني دا ضایع کوې ته په یو طریقه باندې، چې هغه طریقه مناسب نه ده، او ته د خپل داسې کار کوې چې ته کېدای شي بې اولادي سره مخ شې، بې اولاده یې، نو په دې باندې تعبیر کېږي. او چې کله ته ډېر میږیان ګورې په یو منطقه کې، دا ټوله منطقه په خوب کې وګورې چې میږیان نیولي، دا په فوج باندې تعبیر کېږي، کېدای شي دې منطقه کې فوج حمله وکړي، کوم فوج او لښکر راسي، تغییر راسي د نظام، په دې باندې هم تعبیر کېږي. او چې کله ته میږیان په خوب کې ګورې چې له کوره وځي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې څوک دې کور نه کمیږي، څوک وفات کېږي یا څه مالي مشکلات راځي، په دې باندې هم تعبیر کېږي. او څه کله هر ځای کې ډېر میږیان وي، هر ځای کې ته ګورې هر خوا ته چې ځې میږیان دي، نو دا په تغییر باندې تعبیر کېږي، ځکه میږیان چې دي د ځمکې لاندې سوري کوي، د ځمکې شکل او دغه لږ تغییروي، نو دا په تغییر باندې تعبیر کېږي چې کله ته هر ځای کې میږیان ګورې، معنا څه تغییرات راځي منطقو کې، څه تغییرات راځي هغه را روان دي، نو دا بیا دا خوب کتل کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده د احتلام خوب ده، هغه خوب یې د ویلو نه ده، یو چا لیکلی ده، خوب یې د ویلو نه ده، د احتلام خوب ده، یعنې هغه خوب ده چې انسان باندې هغه ځواني کې یا سفر کې چې انسان یا هر وخت کېدلی شي چې شیطان د یو چا په شکل باندې راسي او د انسان نه هغه غسل په انسان باندې بیا واجب شي، نو دغه خوبونه چې ده بیا چاته ویل کېږي نه، دې کې تعبیر بیا نه وي، ولو که هر شی وي دا بیا تعبیر کېږي نه، دې کې تعبیر نه وي، دا خوبونه باید چاته ونه ویل شي. که احتلام شوی، غسل در باندې واجب شوي یا نه شوی، په دواړو صورتونو کې دا خوبونه چاته ویل کېږي نه، او دا د ویلو نه دي، او دا شیطاني خوب وي، احتلام خوب وي، دا تعبیر نه لري. والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا وایي خوب کې د جمعې آخري سجدې ته ځان ورسوم، نو لمونځ رانه تېر وي او په سجده کې ډېر وژاړم، حتی په مخ مې اوښکې راځي او رواني، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته په غفلت کې، یعنې بازار کې ته کار کوې، آخري سجدې ته رسېدل په جمعه کې، په جمعه کې خو اکثر وخت خلک جومات ته ځي او په هر ځای کې مونځ هم نه کېږي، او دا جمعې مونځ بیا تکرارېږي هم نه، بل ځای کې بل جومات کې هم نه کېږي، کور کې هم نه شي کولی، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته لږ جمعې مونځ کې لږ غفلت کوي، د بازار او تجارت او دکانداري په وجه باندې تا نه لږ غفلت کېږي، نو کوشش وکړه چې وختي لاړ شي، کاروبار دې چې وي هغه ډېر مخکې ختم کړه، حتی صحابه به ډوډۍ به یې نه خوړل، هغه به یې پرېښوده د جمعې مونځ نه بعد، دا سنت طریقه ده د صحابو چې د جمعې مونځ نه بعد سړی ډوډۍ وخوري، ځکه چې په مونځ په ارامه مې کوي، ښه فکر سره، او بیا په ارامه باندې خپل ډوډۍ ته راسي، مونځ ته وختي سره یې لاړ شي جمعې مونځ ته. والله تعالی اعلم. شپږم خوب د وایي مور مې خوب لیدلی چې ناسته یې مور یې راشي، یعنې نیا مې، او مور مې وارخطا شي چې ادې چېرته وه چې راغله ده، چېرته اوس په دې وخت کې وفات شوې ده، نو څنګ کې وایي کښېني، مور مې وایي د دې مور چې دا زما نیا وایي دا کس وایي چې سپین ټیکری پر سر وي، پاکاري په ځان وي، او په لاس کې یو قوده سپین زر وي، وایي چې دا مشهدې دي، خرڅول مې بازار کې ارزان رانه غواړي په 50 روپۍ، وایي ور مې نه کړه، او بیا راغلی دی خپل لور څخه، دا وایي څنګ کې مې کښېني او دا سره سپین زر همالته ږدي، نو وایي دا زه وایي زړه کې وایم چې کاشکې دا زه ترې واخلمه، یعنې چې دا ارزانه غواړي، هلته خو به سره جوړ به شو، زه به ترې واخلمه، هغه غواړي چې خرڅ کړي،
وایي همالته بیا دا سپین زر کیدي او زه نه پوهېږم چې دا بیا همالته کیدي او که ځان سره بېرته ویسي خو د خوب نه راویښ شوم نو دا ډېر ښه خوب ده د وفات شوي کس شخص د هر څوک وي مور پلار وي د هر چا نو هغه خپله کور ته راځي او چې راوړي ځان سره دا ډېر ښه تعبیر لري معنا څه تاسو ته یو خیر رسیږي یو ضایع شوی مال انشاءالله لاسم راځي قرض هم که په چا یي انکاري وي لانجې وي هغه انشاءالله دلته رسیږي خیر رزق باندې تعبیر کیږي او دا سپین کالي د او پاک کالي او سپین ټیکری دا په دې باندې تعبیر کیږي چې د باندې د ستاسو دا مور یا ستا دا نیا دا مور د مور نو هغه په ښه حالت کې ده انشاءالله او دعا ورته وکئ او هغه تاسو نه دعا غواړي دعا ورته وکئ او ښه ګمان پرې وساتئ الله تعالی ورسره احساني کړی دغه د اخلاقو په سبب یا د هغه د نیکو اعمالو په سبب باندې الله تعالی ورسره اساني کوي نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي ځکه سپین جامو کې چې کله مړی وکتل شي ښه حالت کې دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه صفا شوی د ګناهونو نه پاک شوی دی او پاک ده والله تعالی اعلم اووم خوب ده وایي خپله واده مې په خوب کې لیدلی چې نامزاد مې نه ګورمه په واده کې خو د هغوی کورنۍ وي او دا واده هم زما د ماما په کور کې آرام واده وي یعنې ساز سرود شی پکې نه نو دا سوچونو باندې تعبیر کېږي ته هم دا فکرونه کوې او یا که سوچونه دومره نه کوې دا وخت د لیدلو د دې خوب هم صحیح وي ښه وخت وي نو بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله دا ستا معامله او دا واده کېږي په خیر سره کېږي او انجام ته رسېږي سر ته رسېږي نو دې کې که ته تشویش لرې څه فکر کوې څه کېدای شي څه خفګان یا څه مسایل یا عملي مشکلات دا انشاءالله هر څه حل کېږي او الله تعالی دا درته اسانوي والله تعالی اعلم دا واده څه ده بیا چې کله ته وایې چې دا واده ساده وي نو کله ساز و سرود که په واده کې وي نو بیا دا ښه تعبیر نه لري هلته بیا دا په غم باندې تعبیر کېږي سرچپه تعبیر کېږي چې کله په واده کې ګډا وي ساز و سرود وي او واده بیا عام حالت کې څه واده سره وګوري چې یو چا یعنې واده لري او بیا واده په خوب کې ګورو دا په اولاد باندې تعبیر کېږي یو تغییر د حالت باندې هم تعبیر کېږي چې انسان په ژوند کې یو تغییر را روان ده یو ځای نه بل ځای انتقالېږي یا یو په ژوند کې یو کار بل کار شروع کوي یا تغییر په ژوند کې راځي په دې باندې هم تعبیر کېږي نو که دواړه که وګوري څه که ښځه وګوري یا نر وګوري خپل واده دوباره واده په خوب کې وګوري نو دا په اولاد باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی دوی ته واده اولاد نصیب کړي او څه کله په واده وکتل شي او ناوې معلوم نه وي چې دا ستا واده چا سره ده نو بیا په مرګ باندې هم دا تعبیرېږي په مرګ باندې هم تعبیرېږي ځکه دغه څوک چې وفات کېږي نو د ده تیاري کېږي ورته کفن اغوستل کېږي وینځیر کېږي پاک کېږي لکه عین واده غوندې او دا سپارل کېږي خاورو ته کس معلوم نه نو دغسې دا واده بیا په دغه صورت کې ستا نوی بیخي معلوم دی هېڅوک نه معلوم نه ته بیخي ګورې نه پوهېږي څوک ده نو هغه بیا ښه تعبیر نه لري هغه په مرګ باندې هم تعبیرېدلی شي دا ستا خوب څه ده دا ښه تعبیر لري والله تعالی اعلم اتم خوب دا وایي سکول یا مکتب دریم منزل کې یم زلزله کېږي دا تعمیر راغورځېږي د دې مکتب او ډېر ور ډار شوی یم او راویښ شوم دا په یو تغییر باندې تعبیر کېږي چې کله ته یو زلزله په یو خاص ځای کې وګورې چې هغه خاص ځای لرزېږي نو دا په څه تغییراتو باندې تعبیر کېږي چې هغه ځای کې څه تغییرات راځي دغه ځای مشر وفات کېږي یا بدرېدل راځي استادان په دې سکول په دې مکتب کې څه ته وایي څه تغییرات راځي په هغه اصولو کې په کسانو کې څه تغییرات راځي او په ویره او ډار باندې هم تعبیر کېږي چې تا سره ویره ده د حکومت نه یا د پولیس نه په سبب باندې تا سره ویره ده هغه په سبب باندې ته همیشه په لرزه کې همیشه په ویره کې او په دې باندې هم تعبیر کېږي په ګناهونو باندې هم تعبیر کېږي ځکه دا زلزله څه ده دا د قیامت د علامه ده نو دا په ګناهونو باندې هم تعبیر کېږي ګناهونه زیات کېږي د منطقه کې نو بیا هلته دا زلزله په خوب کې کتل کېږي او د زلزلې څخه نجات څه ده کله د زلزله کېږي او ته ته نجات پیدا کوي او تعمیر غورځېږي یا تا ته ضرر نه رسېږي دومره وارخطا نه یې خپله کلمه وایې په خوب کې څه وکتل تا دا خوب نو دا به ښه تعبیر لري دا په دې باندې تعبیر کېږي چې فرصتونه ستا لاسته راځي لکه زلزله خو د خطر ده چې کله انسان دې نه بچ کېږي نو فرصت پیدا کېږي د ژوند نو دا په فرصتونو باندې هم تعبیر کېږي چې الله تعالی تا ته فرصتونه مهیا کوي د درس کاروبار او ژوند او نوې مواقع او فرصتونه پیدا کړي نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوبونو تعبیر څخه مطمئن شوي یاستئ او خپل خوبونه چې لیکئ نو پوره یې ولیکئ سوال ته حاجت مه پرېږدئ او کوشش وکړئ چې د واتساپ نمبر کې ولیکئ
دوه مسنجرونه دي، یو تعبیر خواب لقماني پیج ده دغه مسنجر ده، او بل احمد بشیر لقماني هغه زما آی ډي ده فیسبوک. نو په هغه مسنجر کې څه ولیکئ، اکثر وخت هغه زما نه پاتې کېږي، ما نه هېرېږي. نو په همدې واتساپ نمبر چې ده په همدې کې خپل خوبونه ولیکئ، یا که غواړئ څه ښه خوب وایئ نو په اواز سره یې ریکارډ کړئ، اواز سره یې ثبت کړئ، نو بیا ښه وضاحت راځي. خوب پوره ووایئ، اول او آخر د خوب واضح کړئ. او دا چینل کې که نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ. دا ستاسو هر لایک او شیر دا زما لپاره یو تایید ده. زه فکر کوم چې دا ویډیوګانې مفید دي، تاسو ګورئ او داسې مه کوئ چې همدا ویډیوګانې ګورئ او تیریږي پرې. لایک او شیر دا ماته یو تایید ده، نور هېڅ هغه نه کوي ګټه، خو صرف دومره ګټه کوي چې دا ویډیو یوټیوب لخوا سل نورو کسانو ته پیشنهاد کېږي، او هغوی که د چا خوب تعبیر شو، چاته خیر ورسېده، چاته یو نیکه مشوره ورسېده، د هغوی سوال حل شو، نو په دې اجر په دې ثواب کې انشاءالله ته هم شریک کېږي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.